بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زما پوښتنه دا ده چې دا شیطانان ولې ډېر سول او بل دا شیطان څنګه د انسان په رګو ننوتل. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې شیطان هم د الله مخلوق دی، لکه انسانان چې توالد او تناسل کوي همداسې په قرآن کې د اولادو یادونه په ذریه سره سوې ده. روایاتو کې هم راغلی دی چې د دې هم توالد او تناسل سته. شمیر ایجاد دی، د الله مخلوق دی، په دې کې د الله حکمت دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، دغه حدیث بخاری او مسلم دواړو روایت کړی دی، را نقل کړی دی، او روایت کوونکی صفیه رضی الله عنها چې پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. وای دا شیطان د انسان په وجود کې داسې ځي لکه وینه چې د انسان په وجود کې ده. دا د الله جل شانه حکمت دی چې شیطان د انسان دشمن جوړ کړي او بیا د انسان په رګو کې لار ورکړل، د دې لپاره چې خپل بنده وازموي چې د دې دومره ښکاره دشمن سره د الله د خبرتیا سره، د جنت د وعدو سره او د دوزخ څخه د بیریدو سره بیا هم دی کومه لار تعقیبوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.